السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نن د الله رب العزت بتوفیق سره او د هغه په رحم او کرم سره د هغه نصیحت او د هغه موضوع په اړه خبره کوو چې هغه تعلق ساتي د الله رب العزت د قدرت سره او هغه تعلق ساتي د دې موسم سره. په ټوله دنیا کې یا په اکثر دنیا کې خلک فریاد کوي د اوړي نه او د ګرمۍ نه، او د چا سره چې کینی نو هغه دا فریاد کوي که دلته دي که ملک کې دي که بل ځای کې دي، او هر سړی یو منډه کې دی، او دا منډه هم دې دپاره ده د دې خلکو چې د موسم د دې سختې نه که هغه جمع دی که هغه اوړی دی د دې نه د بچ کېدو اسباب پیدا کړي. ټوله منډه د دې دپاره وي، څومره منډه چې روانه ده نو دا د دې دپاره ده چې زه د ګرمۍ نه ځان بچ کم، خپل بچي اهل و عیال، او زه ځان بچ کم د جمعې نه. هر سړی کوشش کړي چې یو څه داسې پیدا کړي چې د هغې د لاسه دی په سکون شي او په ارام شي. او د انسان دا قسم ډېر عجیبه ده، که جمع راځي جدی شکوې کوي، که اوړی راځي دی شکوې کوي. یو حدیث کې داسې راځي، صحیح حدیث دی د خوله بنت قیس الانصاریه رضی الله عنها، وی رسول صلی الله علیه وسلم وی ابن آدم ان اصابه البرد قال حس وإن أصابه الحر قال حس. دا آدم دا بچه که جمع و تورسی یوی جمع سخت او که اوڑی راشی یوی اوڑی سخت، او هر حال کی دے اکثر پریاد کئی چی یو حال راشی دیوی اغبل خو چی اغبل لاشی دیوی دا بل خو. خو اخیار مسلمان او خيار مؤمن هغه دی چې هغه د هر سنه عبرت والي، په هر څه کې سوچ وکړي. نن به دا لږ وخت موږ تېرو د اوړي سره او د ګرمۍ سره، په دې کې زموږ دپاره یو څو نصیحتونه او عبرتونه دي، په دې کې زموږ دپاره لویه د سوچ خبره پرته ده. خو که موږ پکې چېرته سوچ وکړو لکه څنګه چې الله قرآن کې وایي یو ځکه ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار، په دې خبرو کې د دې موسمونو په دې بدلیدو کې، په دې شپه ورځ بدلیدو کې لوی عبرت پروت دی، خو د عقل د خاوند دپاره، د عقل د خاوند دپاره، د هر چا دپاره نه. هغه سړی چې هغه عقل استعمالوي، هغه سړی چې هغه نظر استعمالوي، هغه زړه استعمالوي، د هغه دپاره په هر څه کې دننه عبرت پروت دی. او زما دا نصیحتونه هم هغه چا ته دي چې زړه ژوندی دی، چې په دې خبرو هغه رسېدی شي چې زړه یې مړي، عقل یې بني، نظر د هغه د دین په باب کې کار نه کوي، غوږونه یې کار نه کوي، ژبه یې کار نه کوي، هغه به څه عبرت والي، هغه به څه خبره واوري او څه به پوه شي. او هسې دا د نصیحت په طور یو قصه ذکر کیږي یا
د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله یو خبر را نقل کیږي. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله مشهور شخصیت دی او د پنځم خلیفہ راشد ویل کی. اوس کړ د پنځم خلیفہ راشد ویل کی. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله یو پیر په جنازه کې د چا جنازه او دا جنازه د ماسپښین په ټیم کې وه. داسې ټیم کې چې نور لګېدو نو څه خلک یې ولیدو چې هغوی غاړې ته ولاړ دي سوري ته او د دې نور نه ځان پټوي او د غبار نه د دوړې نه چې په موږ باندې د دوړه ونه لګي، په موږ باندې دا غبار را نشي او موږ باندې خوله را نشي. نو هغه چې کله دې حال ته ولیدو یا دا حال یې ولیدو نو په ژړا شو. په ژړا شو. هغه دغه ټیم کې یو څو شعرونه به طور د نصیحت وي. من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث ويألف الظل كي تبقى بشاشته فسوف يسكن يوما راغما جدثا. کم سړی چې د نور نه ځان بچ کوي د دې دپاره چې تندي ته تکلیف ونه رسي، سرمنې خراب نه شي، رنګ یې تور نه شي، یا وایي ځان ساتي د دوړو نه چې دا دوړې زما دا لباس خراب نه کي، زما دا ویښته خراب نه کي، زما دا بدن خراب نه کي. نو دا خبره یاده کوي چې لازم به یو ورځ دی د خاورو لځي فی قعر مظلمة غبراء موحشة يطيل في قعرها تحت الثرى لبثا. وایي چې یو ورځ به دی یو کندې ته کوزي، هغه کنده چې د هر طرف نه خاوره ده، هغې کې توره تیاره ده. که ډېر مقصد د هغه د نصیحت دا دی چې ځان د دې نور نه مه بچ کوه او د دې دوړو نه. که ته ځان ډېر د دوړې نه بچ کې که نه او ځان ډېر د دې غبار نه بچ کې، خو ستا انتها دا ده چې ته به دې قبر ته به خپله ځې. دې کې لوی عبرت زموږ دپاره پروت دی، لوی نصیحت زموږ دپاره پروت دی. د ټولو نه لوی نصیحت خو زموږ دپاره په دې کې هغه د الله رب العزت قدرت راښکاره کېدی دي. د خپل رب هغه تعظیم او قدر د انسان په زړه کې ډېر شي چې کله دې خبرو کې سوچ وکړي. دا د الله شان او قدرت دی چې هغه یې ګرمي کي که نه هغه یې اوړی کي. او که موږ د دنیا دا سیسټمونه ولګو او د دنیا دا پیسې ولګو، ځان ته ایسیان ولګو، پنکې ولګو، خو موسم نه یخي. او چې هغه رب کله جمع راولي که نه نو بیا موږ هر قسمه مال لګو او منډه وو کوشش کوو دې دپاره چې موسم راته ګرم شي، خو بیا ګرمیږي نه. دا خبره تا ته په خپله دا نصیحت کوي چې دې کې سوچ وکړه، دا ستا د رب قدرت دی، دا ستا د رب طاقت دی. لکه څنګه چې الله په سورة القصص کې دا خبره کړې ده. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. تپوسو کړي خلکونه اے پیغمبره که چېرته الله رب العزت دا شپه په تاسو باندې د قیامته پورې وساتي، ورځ نه راځي، سوال بیا دا دی من إله غير الله يأتيكم بضياء. د الله نه علاوه بیا بل څوک دی چې تاسو له بیا رڼا راولي چې الله یې شپه کې د قیامته پورې نو څوک به تاسو له رڼا راولي. ځکه الله بیا ویل لږ ساعت مخکې ما تاسو ته ووي چې دې خبرو له غوږ پکار دی، دې له سترګه پکار دی، دې له زړه پکار دی. الله وی افلا تسمعون. ای نوري تاسو دا خبر دلته مطلب دا نه ته په غوږ نه اورو، غوږونه ټولو کار کوي. ای نوري د زړه په غوږونو سوچ نه کوئ دې خبره کې. مخکې الله وی
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة وادي خلقتا كچرت الله رب العزت دا ورز دا قیامت پوری وساتی نشبکی سوال من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه نو دا اللہ نا علاوه سوک دی جی تاسو لشپر اولی جی تاسو بکی دباو کئی نو بیا ذکر تا توی افلا تبصرون ای نو تاسو نینی دا خبری رب العالمین چی کلا دا شپا اگده کی اگلا پرید چی ہمیشه کی چی کلا شپا اگده کی دی سکتا کشتی جی دا شپا را لنده کی کله دا ورځ اوږده کی سړی ستړی شي پکې مزدور ستړی شي فلانه او علانه ستړی شي او پریادونه کې ورځې ډېرې اوږدې دي داسې یو طاقت د دنیا وښایه چې دا ورځ یو څو منټه را لنډه کړي هېڅوک یې نشي اولنۍ خبره زموږ دپاره په دې موسم کې هغه دا ده چې د رب العالمین په باچایي کې د هغه سره څوک شریک او برخدار نشته یو سړی به چې دا خبره دې نه څنګه معلومېږي هغه داسې ګوره قرآن کې الله دا خبره کړې ده وایي دې خلکو ته دا ووایه پیغمبره که چېرته د الله نه علاوه بل اله وی د الله سره شریک نو دا نظام به ټول درهم برهم شوی دا به نه چلېدی لکه چې یو به یو څه کولی بل به بل څه کوي یو به وایي زه شپه راولم بل به وایي زه ورځ راولم بل به وایي زه ورځ راولم ته به وایي زه شپه راولم یو به وایي زه دا سړی مالداره کومه بل وایي نه زه غریب کوم دا نظام چې داسې مزېدار روان دی که نه دا دلیل دی په دې باندې چې رب العالمین یک یوازې دی په هر څه کې د هغه سره هېڅوک شریک نشتی نه د هغه سره د چا برخه شتي نو اولنی نصیحت زموږ ټولو دپاره هغه دا شو دویم نصیحت زموږ دپاره هغه دا دی په دې ورځو کې د الله رب العزت نعمت را یادول پکار دي ډېر لوی مخلوق د الله هغه په دې ورځو کې دومره څه نه مومي چې د هغې په سوري کې کیني ډېر مخلوق د الله د پنکې وسې نه رسي د بجلۍ د ایسي وسې نه رسي بلکې داسې به کوم غریبانان شتي چې د هغه نرۍ جامې وسې نه رسي چې به دې بدن یې راواچوي نو دا شکوي شکایتونه به ختم نه کړو دا ګیلې به پرې نه دو دا په مخه چې موږ لګیا یو د یو خبره م راټینګه کړې ده غریبي ده او غریبي ده دا خبره به پرې نه دو دا په مخه چې وایو سختي دي او سختي دي دا خبرې به پرې نه دو ته په امن کې ته د الله په نعمت کې ستا په سر د پاسه سوری دی ستا بچي د سوري لاندې دي ستا مور پلار د سوري لاندې دي تا ته ایسي دی تا ته پنکه ده د الله شکر ادا کوه او د شکر سره نعمتونه ډیریږي د شکر ادا کولو سره نعمتونه ډیریږي د خیر دې طرف توجه ساتئ د شکر د ادا کولو سره نعمتونه ډیریږي د ناشکرۍ سره نعمتونه کمیږي یو موږ کې لوی مرض هغه دا دی موږ ناشکري ډېره کوو ډېره ناشکري کوو موږ څومره چې ما تجربه کړې ده او څومره چې زه په دې خپله معاشره کې او د خپلو خلکو کې پاتې شوی نو دا خبره به معلومه کړې ده چې موږ کې ناشکري ډېره زیاته ده معمولي که چېرته الله یو وړوکی نعمت موږ له رانکړو که نه نو موږ به د الله هغه ټول نعمتونه هیر کړو کومې چې راکړي دي د دې یو د لاسه د هغه یو حالانکې هغه به یې وي هغه چې راکړي دي کوم نعمتونه هغه بېشماره دي هغه بېشماره نعمتونه موږ هیر کړو هغه یو یادو فریاد کوو چې دا یو نعمت ما سره نشته ستا په دې بدن چې دا جامه ده ته چې د سوري لاندې ناستې ستا دا بچي چې د سوري لاندې دي ستا دا بیبي ستا دا مور پلار ستا دا خپلوان دا نعمت دی شکر د الله ادا کوه چې الله تعالی دا نعمت درکړی دی او دا نعمت الله رب العزت
په قرآن کې ذکر کړی دی والله جعل لكم مما خلق ظلالا. الله هغه ذات دی چې ستاسو دپاره سوري پیدا کړي دي. هسې ته سوچ وکړه لکه مثال کې ته دا بوتل په نور کې کیږي د دې نه سوری راځي که نه دیوال ویښ کې ته کښېنې سوري ته کښېنې نور لګېدلی دی او ته د ونې په سوري کې کښېنې که چېرته دا سوري نه جوړېدی ما او تا به پټېدو به کوم ځای کې الله رب العزت د کم نعمت ته به انکار کوو لکه څنګه چې الله سورة الرحمن کې وایي فبأي آلاء ربکما تکذبان. یوازې دې اوبو ته وګوره سوری هم پرېږده جامه هم پرېږده چې دا اوبه تا ته په دې ګرمۍ کې نه میلاوېږي ستا به څه حال داسې ډېر خلک شتي په دې ځمکه باندې چې هغوی د اوبو په دې څاڅکي پسې ګرځي چې موږ ته د یو څاڅکي اوبه میلاو شو چې سهار ماښام اوبه څکې. دا قصه به کوم لا کوې یخې اوبه راکړه او ګرمې راکړه او درمیانه راکړه ته نور د الله نه څه غواړې؟ دا نعمتونه دي د دې شکر ادا کوئ او چې څومره شکر ادا کوئ څه تاسو ته وایم جواب تاسو سره نشته لأزیدنکم بارک الله فیک. څومره چې تاسو شکر ادا کوئ دومره به الله رب العزت دا نعمتونه ډېروي. او که الله رب العزت دا یو خبره تاسو ته وکړم یاد یې ساتئ که الله زموږ نه ډېر څه وایلي که نه ډېر څه لږ څه نه وایم ډېر څه نو ډېر څه بیا هم پاتې دي. لکه څنګه چې د عروه ابن الزبیر رحمه الله مشهوره واقعه ده د زبیر ابن العوام رضی الله عنه زوی و چې هغه په دې خپه باندې تکلیف راغلی و او هغه داسې تکلیف و چې د هغه وخت طبیبانو او پوهانو خلکو ته ده ووایي چې دا خپه به درنه پرې کوو. هغه وایي صحیح ده به دې لاړ هغه ځي ته چې خپه ترې پرېږي او ځان سره خپل زوی هم بوله نو د ده نه یې دا خپه پرې کړه چې خپه یې پرې کړه د الحمدلله ووایي. خلکو تعجب وکړو چې الحمدلله په خپې پرې کولو باندې دا بعض موږ کې چې دا پوهه د عرب کله ویني که نو دوی چې مړه ښخوي الحمدلله وایي. عجیبه بې وفا خلک دي ولې وایي مړه به ښخوي الحمدلله. اصل کې ته خبر نه چې په دې مصیبت کې د الحمدلله ویلو څه راز دی نو چې خبر نه ښه دعوه یا پکار دعوه چې تا تپوس کړی وی چې دې ټیم کې الحمدلله خلک ولې وایي په ځای د دې چې ته په یو سړي باندې اعتراض کې یو سړي پلار مړلی ښخوي یې څه خیال دی خوشحاله دی مور یې مړه ده د یوازې موت ته خفه کېږو په خپل وارو پسې هغه زناور هغه څاروی چې د هغه نه مور مړه شي د هغه نه بچی مړ شي هغه پسې هم خفه وي انسان به نه خفه بیا مسلمان یروي دا عرب الحمدلله وایي دا الحمدلله عروه ویلی و خپې دې کټ کړه نو هغه څه ووایي الحمدلله چا ورته ویل ډېر عجیبه سړی دا څنګه وی دوه لاسونه دي دوه خپې دي څلور دي الله پکې صرف یو اندام واغسته درې اوس هم پاتې دي الحمدلله. او دغې کېږو د ده زوی بهر لګیا و د اسونو سره لوبې کولې چېرته اس پلته والی دی هغه مړ شوی دی دې خبر راغی هغه زوی دی مړ شو نو انا لله وی بیا الحمدلله وی بیا تپوس په دې ویل الحمدلله وی دا خو یو زوی مړ شو نور خو شتي که نه. مطلب د دې زما د خبرې دا دی چې یو نعمت چې تا نه اخیستی شوی دی یا تا ته میلاو شوی دی او په هغې کې هم ستا خیر دی هغې ته چې ته وګورې او ناشکریانې کې دا ستا غلطه طریقه ده. یو سړی وایي زه لکه زموږ د دې مسافرو اکثر دا قصه ډېرې چې زه مسافر یم او مسافر یم او دا سخته او د کور هغه نعمت الله نه دی راکړی چې سړی د مور پلار خوا کې ناستي او د بچو د ښځو خوا کې ناستي دا صحیح خبره دا نعمت دی خو ته ته یو خبره یادې سوچ ته وکړه الله در نور څومره نعمتونه درکړي دي اسلام ته وګوره مسلمان د روغ بدن ته وګوره د بچو ته دې وګوره د کور ته دې وګوره د عزت ته دې وګوره د سترګو ته د غوږونو ته د زړه ته د ګردو ته
کدی خبرو کې موږ سوچ کو کنه موږ به چېرته هم ناشکري نه کوو. نو د ګرمۍ په دې موسم کې زموږ دپاره یو خبره د سوچ هغه دا ده چې دې کې د الله رب العزت شکر ادا کول پکار دي چې الله رب العزت موږ له دومره نعمتونه راکړي دي. درېیمه خبره او ډېره اهمه اصل بیان هغه په دې باندې دی چې کله ته د دنیا د ګرمي ویني که نه پکار دا ده چې ده ته د آخرت ګرمي را یاده کړي. دا اصل نقطه ده چې زه پرې خبره کول غواړم. د دنیا دا ګرمي چې ته کله ویني که نه او یو سړی د عقل خاوني او دی مؤمني او الله ته نږدې نو دی بیا سوچ د آخرت په ګرمۍ کې کوي چې د هغې سره به څه کوو. ګوره یو اور په دنیا کې دی یو اور د آخرت دی. دی اورونو ته ګوره رسول صلی الله علیه وسلم وایي نارکم هذه التي يوقد ابن آدم دا کوم اور چې تاسو بلوئ په دې دنیا کې جزء من 70 جزءا من حر جهنم. دا اور د جهنم د اور په مقابله کې دا یو درجه دی او د آخرت اور چې دی هغه په دې باندې 9 درجې زورور دی. د آخرت اور د دنیا په اور باندې 9 درجه یا مرتبه یا برخه ورته وي هغه په دې زورور دی. دې اور ته څوک ټینګېدی شي؟ اور کې سوځېده خو پرېږده دې اور ته څوک داسې ګوتم بره نشي نیوی. دا هغه یوه حصه ده یوه او یو کې یوه حصه ده باقي یو کم او یا حصې هغه د آخرت هغه اور دی. سوچ دې ته پکار دی چې دې اور ته زه نشم ټینګېدی د آخرت هغه اور ته به څه ټینګ شم؟ زه دې ګرمۍ ته نشم ټینګېدی دې د دنیا دې ګرمۍ ته چې ما سره سوری هم شتي ما سره پنکه هم شتي ما سره یخې اوبه هم شتي ما سره ایسی هم شتي ما سره ونه هم شتي بوټې هم شتي هر څه شتي او زه بیا هم دې اور ته دې ګرمۍ ته نشم ټینګېدی د آخرت د ګرمۍ سره به څه کړي؟ موږ لویه منډه دا ده چې یاره دنیا کې به موږ څنګه سهولیات پیدا کوو او چې کینو خبر هم د سهولیاتو کوو. وګوره پلانې قوم څومره مخکې لاړ وګوره پلانې قوم دا ښه خبرې دي. اوس هم که د دې په څنګ کې موږ دې ته هم سوچ وکړو چې د دنیا د ګرمۍ د مقابلې دپاره خو موږ څه نه څه پیدا کوو د آخرت د ګرمۍ د مقابلې دپاره ته څه پیدا کړي دي. د هغه جهنم د اور سره به څه کړي؟ په هغه ورځ به ته څه کې رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي او دې ته غوږ کېږدي. اوږد حدیث دی زه یو ټوټه تاسو ته بیانومه او دې ته غوږ کېږدي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق. دا قیامت په ورځ به دا نور الله رب العزت دې مخلوق ته رانږدې کړي. دا نور ګوره اوس موږ نه ډېر لرې دی سم لرې دی زموږ نه او بیا موږ دومره په عذاب کړي وو. دا نور به الله رب العزت دې مخلوق ته رانږدې کړي حتی تکون منهم کمقدار میل د یو میل په فاصله کې به شي د یو میل. نو بیا راوي وایي سلیم بن عامر فوالله ما ادري ما يعني بالمیل. اوس دا ما ته پته نشي چې رسول الله وسلم د دې میل نه کم میل مراد اخیستی دی ځکه چې میل عربي کې وویلی شي نو دا دوه دي. مسافة الارض چې د رسول الله وسلم مطلب د دې ځمکې هغه مسافت مونږ چې یو میل فاصله ده. ام المیل الذي تکتحل به العین کنه هغه صلاحیت مراد ده هغه سترګې چې به خلک توري هغې ته میل وایي په عربۍ کې. نو ته سوچ وکړه که مراد تې هغه نو څومره درته رانږدې شو او که د ځمکې دا فاصله تې والي نو یو میل څه شی دی؟ یو میل فاصله کې به دا نور دې مخلوق ته رانږدې شوی. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فيكون الناس على قدر اعمالهم في العرق. دا خلق به په دې خولو کې د خپل عمل په اندازه باندې ډوبي یعنی څنګه چې ستا عمل دی دغه شان تا سره کېږي. وما ربك بظلام للعبید او رب ستا ګورې چا سره ظلم نه کوي. ګورې څه چې ما ورته کوو که نه هم هغه راته میلاویږي
نه پکې کمی کیږي نه پکې زیاتې کیږي. ها لا دا د الله مهرباني ده چې ډېر صبر راته پرېږدي او پرېښودي دي، خو زیاتې الله چا سره نه کوي. ځکه قرآن کې الله وایي من جاء بالحسنه فله 10 امثالها، چا چې نیکي راوړه یوه نیکي 10 چنده ثواب د هغې نه هم زیاتوي، 200 ته یې رسوي د هغې نه هم زیاتوي په یوه نیکۍ. او چې چا یوه ګناه راوړه فلا یجزا الا مثلها، نو د ګناه په بدله کې یوه ګناه شمارلی کېږي. نیکي یوه څو چنده شي او ګناه هم اقه ده، او هغې کې دلم بار بار موقع درکړې ده که توبه دې وویسته نو دغه دلم معاف کوي. رب العالمین چا سره ظلم نه کوي. د قیامت په ورځ دا خلک چې کله په عرض محشر کې ولاړي که نه، هر سړی به د خپل عمل په رڼا کې دا به د عمل نتیجه په هغه اندازې کې او په خولو کې ډوبي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي فمنهم من یکون الی کعبیه، بعض خلک به هغه چې دا خولي به د هغه د خپو د ګیټو ته رارسېدلي، ومنهم من یکون الی رکبتیه، او بعض به هغه چې دا خولي به د هغوی د زنګنانو ته رارسېدلي، ومنهم من یکون الی حقویه، او د بعضو به دا خولي د بډې ته رارسېدلي، ومنهم من یلجمه العرق الجامه، او بعض به هغه چې په دې خولو کې به بالکل ډوبي. راوی وی واشار رسول الله صلی الله علیه وسلم بیده الى فی، او رسول صلی الله علیه وسلم په دې خپل لاس سره اشاره وکړه د خولې مبارکې ته، معنی بعض خلک به دیزې پورې په خولو کې ډوب پراته وي. تا چېرته سوچ کړی دی چې په دغه ورځ به ستا څه حال وي؟ تا د هغې ګرمۍ نه د بچ کېدو څه اسباب خپل کړي که نه؟ موږ صرف دغې پورې انخت یو چې د دنیا دا سهولت ما ته میلاو شو، او میلاو شو تا ته ځه، میلاو شو تا ته د دنیا سهولت، او ته د دنیا نه لاړې، د ګناهونو ګوډې لاړې، د دې دنیا د سهولت تاله څه فایده درکړه؟ هغه حدیث کې دی چې تاسو ته یاد رسول صلی الله علیه وسلم وایي قیامت په ورځ به یو سړی راوستی شي جهنمي، او هغه د دنیا چې کم نعمتونه دي، کم نعمتونه هغه د هغه سره وو. یوه غوپه به له الله رب العزت په دې جهنم کې ورکړي، یوه غوپه. بیا به ده ته وایي تا چېرته راحته لیدلې ده؟ دی وایي چې نه الله ما چېرته راحته نه ده لیدلې. 80 اویا 100 200 300 زر کاله په راحته تېر کړي د جهنم یوې غوپې ته هغه هر څه یې کړو. بیا به راوستی شي هغه انسان چې جنتي دی او ټول عمر یې سختې تېرې کړي دي، امتحانونه پرې راغلي دي، یو نعمت کم بل کم بل کم، بیماریان او یو مسله او بله مسله، د الله دپاره یې سختې تېرې کړي، خو دیندار و. دله به په جنت کې اول یو غوپه ورکړی شي. بیا به یې دنه تپوس وشي تا چېرته سخته لیدلې ده؟ دی وایي چې نه الله ما خو چېرته سخته نه ده لیدلې. 80 اویا 80 100 200 زر کاله سختې د جنت یوه غوپې د انسان نه یېروي. زه تا ته دا وایم زما او ستا ژوند څومره دی؟ نن سبا خو دا ژوند د شپېتو نه هم ډېر په مشکله چته وړی، 50 ته رسېده ګران شوي. که تا سهولت را پیدا کو، ښه عیسیان، ښه مال، تا د دې نه څوک نه منع کوي. منع کوي د هله چې کله د دې په څنګ کې تا نه آخرت هېر دی، او تا دا ژوند ټول په دې عیسیانو کې تېر کو، او په محلاتو کې دې تېر کو، په قلاګانو کې دې تېر کو، په بنګلو کې دې تېر کو، او والعیاذ بالله دا سړی لاړ جهنم ته. د کم راحت څکلی دی؟ کم راحت یې موندلی دی؟ یو سړی دی غریب دی، دینداره سړی دی خو غریب دی، امتحان دی، خبرې د نصیب او د تقدیر دی، رزق یې تنګ دی، پنکه نشتی، ایسی نشته، او داسې شتې ډېر دي. زمونږ په دې معاشره کې د موت یې پېژني، د پنکې اوسې نه رسي، داسې دومره اوسې نه رسي چې په دې سرې صحیح د هغې لاندې کښېني. څوک په خیمو کې پراته دي، څوک په فوټپاتو پراته دي، او دا سړی جنت ته لاړ.
ته کومه سخته تېره کړې ده؟ هېڅ سختۍ نه تېره کړې. که غواړئ چې د آخرت د سختو نه الله وساتي نو د هغې دپاره به محنت هغه ته په دنیا کې کوې. هغه ورځ هغه خپلې مخې ته یادې ساته. رسول صلی الله علیه وسلم وی جهنم یو پیر شکایت وکړو الله ته، او شکایت یې دا وکړو چې یا الله اکل بعضی بعضا، زما بعض لګیا دی بعض خوري، یعنی اور لګیا دی یو بل خوري. کله چې دا اور تیزي ډېر که نه دی یو بل خوري. وی الله وله د دوو ساګانو اجازت ورکړو، د دوو ساګانې اخیستی شي. نو د تاسو چې کوم یخوالی محسوسوئ او ګرمي محسوسوئ دا دغه ساګانو د لاسه، د کوم جهنم د سا د پرېښودو د لاسه چې موږ دلته دومره ګرمي محسوسوو، دې جهنم ته چې یو سړی وړېږي د هغه به څه حال وي؟ تا چېرې دې ته سوچ کړی؟ هغه ورځې ته دې چېرته سوچ کړی دی؟ الله وایي په قرآن کې یوم یقوم الناس لرب العالمین، په هغه ورځ چې خلک به ودرېږي خپل رب ته. تا چېرته سوچ کړی چې په دغه ورځ به ستا څه حال؟ عبدالله بن عمر وایي رضی الله عنهما، امام ابن حبان دا حدیث راوړی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي یوم یقوم الناس لرب العالمین، په کومه ورځ چې به خلک الله ته ودرېږي فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، د هغه ورځې اندازه چې دا هغه 50,000 کاله ده. حتى ان الرجل يتغيب في رشحه الى انصاف اذنيه، دومره اوږده ورځ ده او دا نور به دومره رانږدي چې یو سړی به په خولو کې د غوږونو د پوسکو پورې ډوب ولاړي. تاسې ته سوچ کړی دی چې په هغه ورځ به ته څه کې؟ او حدیث کې دا راځي، الله اکبر، رسول صلی الله علیه وسلم امام حاکم راوړی او دا دغه خبرې سره برابر بالکل مناسب هغه حدیث مخې ته راغی چې په هغه ورځ به څه کوو. عبدالله بن عمر وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر تلاوت وکړو نو د سورة المطففین دغه آیت یې وایي یوم یقوم الناس لرب العالمین، په کومه ورځ چې به خلک ودرېږي رب العالمین ته. وی بیا یې ووایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کیف بکم، په هغه ورځ به ستاسو څه حالي؟ اذا جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانه، تاسو به الله داسې راجمع کړي لکه څنګه چې یو سړی غشي راجمع کوي. 50,000 سنه 50,000 کاله ورځ به ثم لا ينظر الله الیکم، او الله به د سره ګوري نه. په هغه ورځ به څه کوئ؟ 50,000 کاله او دا سخت او دا ګرمي، څه به کوې د هغه ورځې سره؟ دا سوچ یې راته کړی دی. دغه پرېږده، هغه لا وروسته ده موته ګرمي په دې دنیا کې په ځمکه د پاسه سره د دې وسایلو نشو برداشت کولی چې دې قبر کې دې دننه کېږي، دغه شان دې پرېږدي او هر طرف ته خاورئ او په دې ګرمۍ کې او قبر کې دننه بیا څه حالات دي او هغه د برزخ هغه سختې او هغه سوالات او جوابات او هغه عذابونه چې هلته کوم دي، د هغې سوچ یې چېرته کړی؟ لوی غم زما او ستا سره دا دی، ایسي لګوم په کمره کې، پنکه لګو. تا چېرته د دې کندې په باره کې سوچ کړی دی؟ او کله چې هغه صحابي ښخ کړی شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو ته څه وویل؟ وی دا معمولي کنده مه ګڼئ ګڼئ، دا یا د جهنم په کندو کې یو کنده ده یا د جنت باغچو کې یو باغچه ده. تا سوچ کړی دی چې ستا دغه کنده به څنګه وي؟ د هغه ځي د ښایسته کولو کوشش دې کړی دی، څنګه چې ما او تا پسته طلایي غواړو دنیا کې، په دې کې به ته په څه کې پروت یې؟ تا ته دا پته شته؟ حدیث کې راځي چې کله یو سړی جنتي دته په قبر کې د جنت طلایي هغه وغوړولی شي د الله له طرف نه، جهنمي دی د اور. تا چېرته د دغې طلایي او بسترې باره کې سوچ کړی؟ د دې باره کې دې سوچ کړی ما او تا په یو کمره کې چې څوک راپسې ورټاله کړي او غټه کمرې زمونږ سا وځي زمونږ په دې وړه کنده کې چې دی الله ته یوازې پرېږدي او تا سره څه نه وي.
څه به کوې ته په هغه ځای کې یوازې خبره دا نه چې دنیا کې ګرمي ده د دنیا د ګرمۍ سره موږ لب جب کړی هم دی او لب جب ورسره کېږي هېڅ تندر نه راولېږي عارضي غونته کې سخته وي خو دغه ماسپښین لږ ګرمې بیا حالات برابر شي هېڅ هم نه کېږي خو دغه ځي سره به څه لب جب کوې ما په دې پوه کوي په قبر کې به ته څه لب جب وکړې ته ما په دې پوه کړه چې کله الله ته ته ودرېږې که نه ته به په هغه ځای کې څه لب جب وکړې الله په مخ کې هغه آیتونه کېدای شي تاسو اورېدلي سورة الاعراف کې الله را نقل کړي دي الله را نقل کړي دي خبرې د جنتیانو او د جهنمیانو په سورة الاعراف کې جنتیان او جهنمیان به یو بل سره بحث کوي کله چې جنتیان جنت ته لاړ شي دوی ته به الله څه وخته پورې جهنمیان ښیي او جهنمیانو ته به جنتیان ښیي حکمت دې کې څه دی هغه دا دی چې جنتیان د دې نعمت قدر ورسره ښه ډېر شي او جهنمیان ښه ذلیل او رسوا شي ځکه چې هغه نعمتونه ایني او دته میلاویږي نه ښه هغې کې دا دي الله وی جنتیان به ورښکارې شي جهنمیانو ته دا جهنمیان او جنتیان دوی به د یو بل سره بحث کوي یو خبره پکې دا ده ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة الله آواز بوكي جهنميان جنتيانو ته أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله دوبو تعوازو کی ویو کار بونه کی جنتیانو ته هغوی څه وی لږې اوبه موږ روان نه وی تاسو له چې کومې الله درکړي دې جهنمي که په دنیا کې ډېر یخې اوبه څکړي دې ځای کې به ته څه کوې اصل سوچ دا پکار ته په جهنم کې به څه کوې جهنم نه ته څنګه بچ کېدی شي دا څه چې الله تاسو له درکړي دي او مما رزقکم الله کوم رزق یې درکړی کوم نعمتونه یې درکړي د دې نه به لږ څه رانه کوي هغه به ورته وایي ان الله حرمهما علی الکافرین دا خو الله په کافرانو باندې حرام کړي دي زه دا غواړم تاسو نه مقصد زما د خبرې دا دی چې تاسو د دې ګرمۍ د لاسه کومه ګرمي را یاده کوي د جهنم د آخرت ګرمي را یاده کوي سلفو کې د بعضو نه دا خبره نقل ده د دین مشران چې کوم تیر شوي چې یو پیر لامبل او د اوبه راکوړه کړه اوبه ډېرې ګرمې لکه څنګه ګرمۍ په موسم کې اوبه ډېرې ګرمې کله سړی سیزي نو چې راووتو او ویې لامبل نو په سترګو کې اوښکې ملګرو یا خپلوانو ته تپوس کو چې څه وجه ده څه تکلیف دی څه درد دی څه بیماري ده نو هغه دغه آیت تلاوت کو وي دا مې ذهن ته راغی یصب من فوق رؤوسهم الحمیم الله وی د جهنمیانو په سر باندې به خوب کېدلي اوبه اړولی کېږي دلته چې ما دا اوبه کله په ځان واړولې هغه ګرمې وي دومره ګرمې نه وي خو ګرمې وي او ما ته څه نه څه تکلیف راورسېدو سوچ مې دلې ته لاړ چې جهنمیان به په هغه ورځ څه کوي چې کله پرې دا خوب کېدلي اوبه د برې نه راوړولی شي دا هغه دینداره خلک دي چې د هرې خبرې سره سوچ کوي ګرمي ده نو د آخرت طرف ته سوچ راړ د تبوک غزا د دې د سیرت که تاسو واورېدو نو ډېر ناشنا سیرت دی ډېره سخته په مؤمنانو باندې راغلې وه د تبوک په دې غزا کې ډېر منافقان هغه پاتې شوي وو په مدینه کې او بعض وتلي وو هغوی هم د څه چل ول دپاره تللي دا کوم چې پاتې شوي وو دوی د نورو ته مؤمنانو ته څه ویې وقالوا لا تنفروا في الحر او دوی به منافقان خو خپله دینداري نه کوله خو نور یې منع کول وی دوی الله وی دوی د مؤمنانو ته وایي چې لیوني یې په دې ګرمۍ کې ځئ تبوک ته څومره لرې دی
او موسم د ګرمۍ دی او ټولې شړې دي او سورلۍ کمې دي او غربت دی، تاسو لیوني چې په دې ګرمۍ کې ځئ؟ جواب الله ورکړی دی، قل نار جهنم اشد حرا. اے پیغمبر دوی ته ووایه چې د جهنم هغه اور ګوره د دې نه هم زیات ګرم دی. یو سړی وایي زه د ماسپښین لمونځ نه کوم، ولې؟ ځکه چې ګرمي ده. ده ته موږ دا وایو چې د هغه جهنم د ګرمۍ سره به څه کې، د آخرت د ګرمۍ سره به څه کې. لکه څنګه چې الله دلته د منافقانو له جواب ورکړی، قل نار جهنم اشد حرا. د جهنم اور خو ډېر سخت دی، ډېر ګرم دی. ها اخر کې یو څو منټه پاتې دي، یو کس ما ته دا وایي چې د آخرت د ګرمۍ نه د بچ کېدو لار څه ده؟ که تاسو خیال کړئ خلک د کور په دې دیوال کې عزل لګوي یا د ګاډو په دې شیشو باندې هغه تور پرشتک لګي چې دلته ته عرب عزل وایي. د دې څه فایدې دی تور پرشتک؟ چې دا ګرمي کمه شي. د کور په دیوال کې چې ته د عزل لګې، کله یو شی کله بل شی، خو چې ګرمي دننه نه راځي که دغه شان د آخرت د ګرمۍ نه د بچ کېدو دپاره هم عزلي او هم څه کې د آخرت د ګرمۍ نه به بچ شي. لږ دغه هم سوچ پکار دی. زه خو د ګاډي شیشې تورومه چې نور په ما نه لګي، خو دا سوچ هم پکار دی چې داسې څه وکړم چې د آخرت دا ګرمي په ما بیا نه لګي. زه ته یو څو کارونه په دې مختصر وخت کې ښیم په تادۍ سره. د ټولو نه اولنۍ لار هغه تقوا ده، د الله نه یره. هر ټیم د الله نه یریده، هر ټیم. که ته غریبي، که ته مالدارې، که ته ناسې، که ته ولاړې، که ته په خپل ملک کې او که ته مسافري، که ته بوډایي او که ته ځوانې، دینداري د یو حال سره ګوره تعلق نه ساتي. کلمه چې څوک وایي که نه د دې به د مرګ پورې د ساه د وتو پورې د الله بندګي کې، که دی په هره ځمکه دی او هغه که دی په هره زمانه کې دی او که هغه دی د عمر په هره برخه کې دی. لکه چې موږ دا خبره مې دې پورې وکړه، موږ اکثر د دینداري د بوډاوالي ته پرېښودي چې بیا به ګورو چې کله ږیره سپینه شي نو صحیح د هغه وخت کې به ورسره ګورو بیا، خو ته به دومره پاتې شي چې ږیره سپینه شي، ته به هغه عمر ته پاتې شي. تقوا د الله یره. قرآن کې دا خبره په سورة الزمر کې الله کړې ده، وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ. او د قیامت په ورځ به الله د دې جهنم نه پرهیزګار او تقوادار خلک بچ کوي. که ته غواړې چې د آخرت د ګرمۍ نه بچ شي که نه، نو څه چل به وکړې؟ په ځان کې به تقوا راولې. تقوا د الله نه یریدو ته وایي چې ته هر وخت د الله نه یریږي. بله که ته یوازې، که ته د خلکو مخکې، ځکه چې داسې تقوا موږ لیدلې ده چې د خلکو مخکې او ځان له نه، او دا د منافقانو صفت دی. چې تاسو نه تپوس کوم چې یو سړی مینې په الله باندې او د الله سره او د الله د دین سره محبت وي، دی به پکې دې ته ګوري چې دا اوس یوازې یم او دا اوس ګڼه ده. نه، د منافقانو بس الله کړی دی، یستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. دوی یریږي الله وایي او دوی پټیږي او دوی حیا کوي د خلکو نه او حیا نه کوي د هغه الله نه چې هغه هر وخت دوی ویني او هر وخت د دوی اوري او د دوی د هر سره خبره دی. اجي تقوا عجیبه ده چې ګڼئ زه تقوادار چې یوازې شي بیا په موبایل کې هر څه ګوره، هر څه اوره، بیا دروغ دوکې دړکې. ته څوک دوکه کې؟ انسان خو به ته دوکه کې ځه، د الله سره به څه کې؟ نو تقوا په هر حال کې. او اصل خو د تقوا پته لګي نه چې هغه وخت ته یوازې، ځکه چې د ریاکارۍ څه شبهه پکې نه وي
چې ته یوازې کمره کې ناسې په توره تیاره کې او د الله نه یېرېږي که نه دا صحیح دینداري ده دا حقیقت کې د الله نه یره ده اگر بهر چې کومه یره ده نو هغې کې کیدی شي دي کیدی شي ته ښه صحیح د الله نه یېرېږي او کیدی شي دې خلکو ته ښې کیدی شي ځان مشورې کیدی شي نور څه دې په زړه کې نو اولنۍ لار هغه تقوا ده دویمه چاله چې دې قرض ورکړی هغه ته نیټه زیاته کړي هغه واپس نشي درکولی حالات یې سخت دي حالات یې ښه نه دي نو نیټه ورته زیاته کړي یا ترې څه کم کړي د آخرت د ګرمۍ نه وبچي دا خبره حدیث کې ده صحیح مسلم کی حدیث سے کعب بن عمر رضی اللہ عنہ وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کړی دا من انظر معسرا چاچی نیټه ورکړه مهلت ورکو هغه انسان ته چې تنګسیا پیدا تا ول قرض ورکړو هغه ته وی دوه میاشتې بعد به درکوم دوه میاشتې بعد دغه حالات دي شنو چې تا له درکړی تا چې کله د هغه نه معلومات وکړو یا بغیر د معلوماتو نه تا ته اندازه ولګېدې چې د سړي حالات ښه نه او تا ورته ځان نه وایي چې زه خیر دی یو دوه میاشتې به وړي او وضع عنه دویم کار یادي سي وکړي چې قرضه دې ترې کمه کړه یو سړی دی ستا پې 2000 روپۍ دي حالاتو نه خبر شو نو تا ورته ووایي وروره زر راکه زر تا ته پاتې اظله الله فی ظله د قیامت په ورځ به الله د عرش په سوري کې ځای ورکوي موږ نه خو چې قرضه واخیسته نو سهار ماښام او ورته کوه او ټلیفونونه کوه او ځای په ځای شرمو ښه هغه بل کوم مسله ده دا هم د ډېرو خلکو شکایت موږ ته راغلي دي اورېدلي هم دي قرض والي او بیا دا وی ما ته به څوک څه ووایي او قرضدار یې چا وجلی تا ته به عرش والا څه وایي که نه به وایي انسان کیدی شي تا ته څه ونه وایي ګورې داسې شتي چې څه درته ویلی شي خو کیدی شي یو انسان کمزوری تا ته څه نه شي ویلی د الله سره به څه کوي او هغه جبریل علیه السلام چې په رسول وسلم پسې راغی او د رسول وسلم نه یو تپوس شي او دې ته غوږ کېږدي زه چې دا ډېر په غور سره واورو ځکه چې دا مسلې اوس موږ کې ډېرې شوي دي چې قرض والي به یې سړی په عذابه وه سبا بل سبا قصدا عمدا رسول وسلم نه چا تپوس وکړو یا رسوله چې یو سړی شهید شي جهاد کې دې ته الله هر څه معاف کوي هغه یې هر څه معاف کوي چې کله سړی روان شو بیا ورته اواز کوي دی فرض وی جبریل را پسې راغی او هغه راته ووایي چې هر څه معاف کوي سوای د قرض نه هغه چې الله په لار کې شهید شي او یو سړی د قصدن عمدن دوکې دړاکې کوي د خلکو حقونه د خوري بیا دې مړ شي د ده به څه حال وي ښه بله لار درېیمه په دې اوو خلکو کې یو شاه دا اووه خلک درته ذکر کوم اووه قسمه خلک ته به د آخرت د ګرمۍ نه بچ شي هغه اووه قسمه خلک حدیث کې ذکر دي صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث ابو هريره رضی الله عنه رسول وسلم وی اووه قسمه خلک به د قیامت په ورځ د عرش په سوري کې ولاړ یعنی د ګرمۍ نه به بچ شي اوس دا اووه قسمه خلک واوره او بیا ته کوشش وکړه چې دوی کې ځان شمار کړي اولنې امام عادل هغه مشر چې الله ولې د مسلمانانو مشرتیا ورکړې ده او د عدل او انصاف کوي وشاب نشأ في عبادة الله او هغه ځوان چې خپل ځواني د الله په لار کې لګولې ده یعنې دینداري کړې ده ځواني کې عبادت کول ډېر ګران په نسبت د بوډاوالي نو ځکه دې ځوان ته ډېر اوچت مقام میلاوي چې په ځواني کې د خواهشات کنټرول کړي دي او د الله بندګي کوي دریم ورجل قلبه معلق في المساجد او هغه سړی چې زړه یې تړلی شوی دی په څه پورې په جوماتونو پورې جومات پورې زړه څنګه تړلی کېږي یعنی جومات سره محبت دی منزل راځي وختي وځي ناوخته دې ته وایي د زړه تړون د جومات سره
بل ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. او دو کسان دي د الله د پاره د یو بل سره محبت کړي، د الله د پاره یو کیږي، د الله د پاره جدا کیږي. یعنی چا سره چې تعلق ساتي په کوم بنیاد؟ د الله د پاره. بل ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. او یو سړی دی چې هغه له ښایسته ښځې دعوت ورکو د زینا، هغه ښځه ښایستم ده او خاندانیم ده، یعنی نسب یې اوچت دی. نو دې کس ورته ووایي اني اخاف الله، زه د الله نه یریږم. او د زه بار بار ویم یې ویم دا ډېر ګران کار دی. داسې اورېدو کې احسان دي. ځکه زه اکثر خلکو ته وایم زم زمونږ د ایمان خو په دغه ځای کې پته ولګي چې مونږ نېټ ګورو او خراب څه پکې راشي او ما ورته یې واړوو. د داسې اړول لوی ایمان غواړي چې ته ورته ونه ګورې. پاتې له دا چې ښځه درله مخامخ دعوت درکړي او هغه هم ښایسته ښځه او هغه هم د اوچت خاندان ښځه، او یو سړی ورته دا ووایي چې زه د الله نه یېرېږم. دا ډېر ګران کار دی. ځکه خو الله د اوچت مقام ورکوي. بل کم کس ذکر شوی دی شپږم ورجل تصدق بصدقه. یو سړی دی صدقه یې ورکړه، فاخفاها نو پټه یې ورکړه، حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه. دومره پټه یې ورکړه چې دې ګس لاس ته پته ونه لګېده چې دې ښی څه ورکړو. نن سبا خو د تصویرانو دور دی. 2 کیلو وړه ورسره لس تصویران، یو دړۍ چینی 50 تصویران، صدر صاحب سره به جدا تصویر وباسي، بیا د نایب سره به جدا تصویر وباسي، بیا کوم چې دا سامان راوړی دی په سوزکي کې هغه سره به جدا تصویر وباسي، بیا چې کوم دوی سره د علاقې مشر کته به راکېږي هغه سره به جدا تصویر وباسي. نو حال دغه غریب دا وایي اگر که په خوله یې نشي ویلی چې د دې دړۍ چینۍ نه او د دې لږ وروجو وړو نه هغه لوږه ښه وه، خو دا خو تاسو زه په شربونو وشربولم، دا خو تاسو زه ذلیله کړم. دې سړي صدقه ورکړه په ښی لاس، څومره پټه وه، ګس ته پته ونه لګېده چې څه یې ورکړي. بعض دي چې جومات کې یو روپۍ 2 ورکړي که نه، بیا به راشي ډېرې ټول دروغجن دي، ټول دوکهباز دي. ته به وایي چې دې سړي که څه چېرته یو 1000 2000 یې ورکړي دي نو غوسه دی ډېر. نه نو تا څو ورکړي؟ روپۍ 2 کې د غریب په شرمونو وشرمو. غل دی، دا دروغجن. زمونږ به وایي چې دی دروغجن دی. ځه مونږ ومنله چې دا سړی څه دی، ستا په دې ریال 2 به اخر دی کومه دنیا واخلي. او تا ورکړي د چا دپاره دي؟ د الله دپاره. هغه الله ته یې پرېږده. او درېیمه دا خبره دیم شکي ده چې دی دروغجن دی. دا ستا ګمان دی، بد ګمان دی. صحیح ده، موږ منو چې دې کې خلک شتي دروغ وایي، خو ای یقیني ته ویلی شي دا دروغجن دی؟ یاره یقیني خو یې نشم ویلی، نو دا خو بیا ته د بدګمانۍ په جرم کې هم راغلي. اووم او اخرنی دی حدیث کې ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه. او هغه سړی چې یک یوازې ناسته او الله ورته رایاد شو د سترګو نه یې اوښکې لاړې. ما تاسو ته لږ ساعت مخکې ووایي دا چې یوازې ناست او دینداري کوې که نه، دا ډېره اوچته دینداري ده. دې سړي له چې الله د عرش په سوري کې ځای ورکوي که نه، نو د ده دا جړل او د سترګو نه اوښکې تله مکمل د ریاکارۍ نه صفا دي. په ګڼه کې ته ناست د سترګو نه دې اوښکې ځي، نو ما خو تاسو ته وایي چې خبره کیدی شي کېده، کیدی شي د الله د یېري او کیدی شي ته چاته ښیې. حدیث کې راځي چا چې یو ورځ روژه ونیو د الله دپاره، نفلي روژه، الله به دې 80 کاله د جهنم نه لرې کړي. 80 کاله به فاصله کړي. روژې نفلي نیسي، د آخرت د ګرمۍ نه به دې الله وساتي. دغه شان صدقې ورکوه، الله په لار کې مال لګوه. حدیث کې راځي کل امرئ فی ظل صدقته. قیامت په ورځ به هر سړی د خپلې صدقې په سوري کې ولاړي. غواړي چې د آخرت د اور نه بچ شي، صدقه ورکوه، د هغې په سوري کې به ولاړي. یو څو اسباب او لارې وي، اگر که لارې نور هم ډېرې شتي، خو دا په تادۍ کې یو څو ذکر شو. او زما د خبرې اولنی او اخرنی مقصد هغه دا دی مختصر چې د دې ګرمۍ سره د آخرت هغه ګرمي ځان ته رایادوئ. د جهنم د اور ځان ته رایادوئ کله چې ته د دنیا اور وینې. دنیا کې د باندې سخت راشي، د آخرت سخت ځان ته رایادوه.
الله رب العزت من د آخرت ته سختونه وساتي، الله رب العزت من د جهنم نه وساتي، الله دې من زمونږ مشران او کشران او ټول مسلمانان دې الله د جهنم د اور نه آزاد کړي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.